بسم الله الرحمن الرحیم حمد و مصلی. محترمینو یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې د یوم عرفه د روژې ډیر فضایل په حدیثو کې راغلي دي او موږ هم دا بیان کړي دي چې څومره فضایل لري. خو دې اوس مشکل موږ ته دا دی چې په سعودي عرب کې اختر وي او زموږ دلته په پاکستان کې یوم عرفه وي، یعنې نهم وي. یوم عرفه چې کومه د محترمینو هغه نهمه ورځ ته وایي، نهم ذوالحجه ته وایي. نو اوس موږ دغه د یوم عرفې روژې د حجانو سره ونسو چې هغه پر عرفات درېږي، او که دلته چې په کوم ملک کې موږ یو چې نهمه روژه سوه، نهمه ذوالحجه سوه، موږ یې ونسو. په دې باره کې که څه وضاحت راکړي. محترمینو دغه مسله زموږ فقهي مجلس چې کوم پر دې باندې ډېر بحث وکړي او ډېر تحقیق یې پرې وکړي، ډېره پلټنه یې پسې وکړله. په ټولو کتابونو کې دا خبره ښکاره سوله چې یوم عرفه چې کومه ده هغه ونهم ذوالحجه ته وایي. نو چې په کوم ملک په کوم ځای کې ته وې که ستا اختر نه و نهمه وله، نو بس بیا په هغه ځای کې ته د یوم عرفې روژې ونیسه. خو صرف په مصنف ابن ابي شیبه کې دوه روایتونه د دې پر نفي باندې ول چې نبي علیه الصلاه والسلام که چیرې اختلاف پکې رال نو تی بیا روژه منسي. موږ راولاړ شو دغه حدیثونه او دغه عبارات لکه فتاوی شامی جلد نمبر دویم صفحه نمبر 95، فتاوی محمودیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 194، دغه عبارتونه او دا حواله موږ واستولې دارالعلوم نه چې د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله مدرسه ده، چې په دا باره کې تاسو زموږ رهنمایي وکړئ چې موږ اوس پر کوم عنوان باندې دا فتوا ورکړو. نو د هغه طرفه څخه چې موږ له کوم جواب رالی په هغه کې لیکلي دي چې د جواب درکولو څخه د مخه په دې خبره ځان پوکه تمهیدي طور باندې دا څو خبرې کړي دي چې شرعاً د اسلامي میاشتو آغاز د میاشتې په لیدلو سره کیږي او د میاشتې لیدل چې کم دی د راختلو او د پریوتلو په حساب سره د علاقو په حساب سره مختلف. نو ځکه د اسلامي میاشتې په تاریخونو کې د علاقو د ملکو د وجه سره یوه ورځ دوه ورځې فرق راکړلی او په هره علاقه کې د هغه علاقې د رویت او د تاریخ اعتبار په چې کوم شرعي احکام به لاګو کیږي. نو لہذا په پاکستان کې ماه ذوالحجه آغاز چې کله وسو نو د پاکستان د میاشتې اعتبار دی چې دلته یوم عرفه وله بیا به ته دا روژه نیسې. نو هغه وایي چې په دغه اعتبار سره د پاکستان نهم ذوالحجه وي او د سعودي عرب اختر وي، بلکل دغه روژه چې کوم فضایل والا روژه د هغه به بیا ته ونیسې. او په ظاهره د حدیث مطلب دا دی چې په یوه علاقه کې په یوم عرفه او په یوم نحر کې اختلاف راسي نو بیا روژه منسي. په یوه علاقه ماخذ تبویب کې دغه ټول تفسیر ورکړی دی او معرف القرآن جلد نمبر 8 صفحه نمبر 204. نو د ډیرو کتابونو حواله ورکړي دي لکه حاشیه ابن عابدین جلد نمبر 2 صفحه نمبر 393، بدایع صنایع جلد نمبر 2 صفحه نمبر 2، العرف الشذی لعلامة الکشمیری جلد نمبر 2 صفحه نمبر 219. ډیر تفصیلی بحث پر کړی دی او ډیر مدلله بحث پر کړی دی. نو تاسو ته دومره وایو چې یوم عرفه چې په هر ملک کې د هغه ملک د تاریخ په اعتبار سره یوم عرفه ده، دا د حجانو د عرفات سره هیڅ تړون هیڅ تعلق نه لري. یوم عرفه چې کوم د هغه ونهم ته وایي. نو که چیرې یو سړی فضایل حاصلول غواړي نو د سعودي عرب سره دې هم ونسي، یعنې د هغو د حجام پر عرفات درېږي هم دې روژه ونسي، او دلته چې د په کومه علاقه په کوم ملک دی د هغه ځای په اعتبار سره دې هم روژه ونسي. په دې کې به بیا هېڅ مشکلات نه وي. بلکل هغه ځکه یوم عرفه خو د پاکستان ده، بعد کې راځي د هغو د مخکې ده، هېڅ مشکل نشته. لکه څنګه په روژو کې دلته اختر وي، هلته دلته روژه وي، هلته اختر وي. د کوچني فرضي روژه یې د هغو اختر نو چې فرضي روژه نیول کېدلی سي نو یوم عرفه ولې نسي نیول کېدلی؟